په کندهار کې د یوې میاشتې په موده کې 2000 جریبه امارتي مځکه تشخیص او 9000 جریبه بیرته راګرځول شوې. د کندهار کرنې ریاست مسؤلین وایي په کندهار کې د یوې میاشتې په موده کې 2000 جریبه امارتي مځکه تشخیص او 9000 جریبه بیرته راګرځول شوې ده. د کندهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست ویان محمد حنیف اکمل وایي د کندهار د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست تر مشرۍ لاندې او د غصب شویو مځکو د راګرځولو او د مځکو د تشخیص او ثبت تخنیکي هیئت له لوري د تېرې یوې میاشتې په جریان کې د کندهار په مرکز او 19 ولسوالیو کې د 10112 جریبه مځکو دوسیې بررسي شوي چې له جملې 2618 جریبه مځکه تشخیص او تثبیت شوې او 9610 جریبه مځکه امارت ته راګرځول شوې ده. کندهار د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست په مشرۍ او د غصب شویو مځکو د راګرځولو او تخنیکي هیئت په مرسته باندې د تېرې یوې میاشتې په لړ کې تقریبا د کندهار ښار او ولسوالیو کې 10112 جریبه مځکو دوسیې بررسي شوي وي چې له جملې څخه تقریبا 2618 جریبه مځکې تشخیص او تثبیت شولې او دغه ځمکو کې 9610 جریبه مځکې استرداد یا بیرته امارت ته وسپارل شوله. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم د یاد هیئت له لوري د 2000 جریبه څخه زیاته مځکه تشخیص او تثبیت شوې ده.